बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बे हम शराला सिलेलरम चटुल बरोज او خوشاله یاست. تیر کلاس کې موږ تاسو پر یوزر ډیفاین ایکسپشنونو باندې بحث وکړ چې څنګه کولای شو په پایتون کې یو ایکسپشن د یوزر لخوا څخه ډیفاین شي او بیا هغه کیچ او غیره. په دغه کلاس کې موږ تاسو په بیلټ ان ایکسپشنونو بحث کوو، یعنی هغه ایکسپشنونه چې مخکې په پایتون کې ډیفاین شوي دي، لکه موږ تاسو ایکسپشن اریتمټیکس ایرر لرو، یعنی اریتمټیک ایکسپشن چې موږ په جاوا کې په دې باندې بحث وکړو لرو. که موږ تاسو وګورو وای this class is the base class for those built-in exceptions that are forward says arithmetic error such as دغه کلاس چې دی او د arithmetic error دا د ځینو arithmetic exceptionونو لپاره بیس کلاس دی، یعنی فرنٹ کلاس دی. په دغه کلاس کې موږ تاسو درې ډوله exceptionونه لرو چې یو overflow error دی، بل zero division error دی او بل هم floating points error دی. یعنی په دغه درو کلاسو یا ایرو لپاره فرنٹ کلاس چې دی یا بیس کلاس چې دی هغه arithmetic. نو کله چې موږ تاسو یو پروګرام کوو ګورو ټرای څخه په ټرای کې موږ هغه کوډ لیکو چې موږ په دې فکر کوو چې په دې کې ایکسپشن راځي، نو هغه د ټرای په بلاک کې لیکو. که وګورو ا یا که وګورو لاس تقسیم پر صفر، یعنی کله چې موږ وایو لاس تقسیم پر صفر یعنی یو عدد ډیوایډ بای 0 سو نو print a exception arithmetic error print this statement is rising in arithmetic exception. دا جمله چې دا موږ کیچ کړه او دا یو عملیه ورکړو چې دا پروګرام زه رانکوم this statement is rise in arithmetic exception، یعنی دا چې دا خپل یو arithmetic exception دلته واقع شو. که چیرې زه دا لس پر دوه وویشم یعنی دلته exception نه واقع کېږي، نو دغه پروګرام به په سکسس ډول ران شي، یعنی else block او د پروګرام result ران شو. دوهم خبره موږ په exception کې دوهم built-in exception چې لور هغه lookup error دی. lookup error کوم error ته ویل کېږي، څنګه دغه exception رامنځته کېږي وایي this is the base class for those exceptions that are raised when a key or index used on a mapping or sequence in invalid or not found. The exception raised are key error index error. lookup error چې دی دغه key error او index error لپاره هغه base class یا فرنٹ کلاس دی. دا هغه وخت واقع کېږي چې موږ تاسو په یو ډکشنري کې مپینګ سرته رسوو او هلته موږ تاسو هغه کی سرچ کوو یا یو غواړو چې هغه کی اصلا موجود ونه لري، نو دلته کی ایرر رامنځته کېږي. او که چېرې موږ تاسو په یو ارې کې هغه انډیکس سرچ کوو چې هغه انډیکس وجود ونه لري، نو دلته انډیکس ایرر رامنځته کېږي. که راس موږ په ټرای بلاک کې وګورو، په ټرای بلاک کې موږ هغه کوډ لیکو چې پوهېږو په دې کې ایکسپشن رامنځته کېږي. که وګورو موږ یو ارې ډیفاین کړې ده یا موږ لیست ډیفاین کړی دی چې پایتون کې لیست او ارې تقریبا یو شی دی، نو موږ ارې یا لیست ډیفاین کړی دی. که دلته وګورو پرنټ ای یعنی د ا لیست دریم انډیکس، اصلا دلته دریم انډیکس وجود نه لري، دا صفر انډیکس دی، دا اول انډیکس دی، دا دوهم انډیکس دی. نو موږ دریم انډیکس غواړو چې پرنټ کړو، د دریم انډیکس ووایو، نو دلته دا انډیکس ایرر رامنځته کېږي. یعنی دا هم ایکسپټ د lookup error چې د فرنٹ کلاس دی هغه څخه استفاده کوو. انډیکس out of bound error یعنی دا انډیکس وجود نه لري، موږ تاسو هغه سرچ کوو. که چیرې زه دا پروګرام ران کوم انډیکس out of bound error، که چیرې زه راسم دوهم انډیکس کار کوم، نو دلته موږ تاسو ګورو چې درې به پرنټ شي او پروګرام به سکسس شي. درې پرنټ شو پروګرام هم سکسس شو، یعنی ایلس برخه شو. بل concrete exception کوم exceptionونه دی وایي these exceptions are usually raised in different program. دا concrete exceptionونه چې دی دا په مختلفو پروګرامو کې رامنځته کېږي چې موږ ته دا ډیفاین شوي دي په built-in exceptionونه. these may rise by the programmer explicitly. دغه exceptionونه چې دا د پروګرامر لخوا explicitly رامنځته کېږي، یعنې د پروګرامر لخوا څخه دغه exceptionونه چې دی په زور سره رامنځته کېږي. لکه موږ تاسو چې په جاوا کې implicit او explicit type casting لرو، نو دلته explicitly دا رامنځته کېږي. or python interpreter can raise these type of exception implicitly. python دغه exceptionونه چې دی یا python interpreter دغه exceptionونه چې دی دا په implicitly ډول یا په مخفف ډول سره څنګه کوي rise کوي د دغه exception. دلته موږ دوه ډوله exception، یو assertion errors دی او بل exception attributes errors دی چې موږ تاسو په دغه concrete exceptionونو کې لرو. هغه وروسته موږ که وګورو assertion errors دی وایي the assert keyword is used when debugging code.
کله چې موږ تاسو غواړو یو کوډ ډیبګ کړو نو موږ تاسو بیا د هغه لپاره د ازر کیورډ څخه استفاده کوو. اسرټ کیورډ داسې یو کیورډ دی چې هغه موږ تاسو لکه د لیمډا فنکشن غوندې کار کوي، یعنې ته خپل یو سټیټمنټ قبلایي ازر کیورډ که چیرې دا سټیټمنټ ټرو وي نو دی موږ ته ټرو ریټرن کوي، که سټیټمنټ فالس وي نو دی یو ایرر ریټرن کوي. یعنې هر وخت چې ازرشن ټرو نو دی زموږ لپاره صحیح جواب وایي، نو بیا اکسپشن نه واقع کېږي. که ازر سټیټمنټ فالس و نو اکسپشن واقع کېږي. د ازر کیورډ lets you test if a condition is your code returns true. د ازرشن سټیټمنټ دا ده که موږ تاسو په یو کوډ کې یو کنډیشن ولرو نو هغه موږ ته هغه وخت ټرو ریټرن کوي چې دا کنډیشن صحیح وي. If not, the program will rise in assertion error. که چیرې دغه واقع شوی نه وي نو زموږ تاسو پروګرام یو assertion error واقع کوي. An assertion is raised when an assert statement fails. کله چې زموږ تاسو دغه د assert statement چې دا fails یا صحیح نه وي نو موږ تاسو ته د یو assertion errors واقع کېږي. مثال دلته عیناً لکه د لیمډا فنکشن داسې کار کوي، خو دا پټ شو دی که هغه وخت دوی موږ ته یو صحیح جواب راکوي چې دغه زموږ تاسې کنډیشن ټرو وي، او هغه وخت یو ازرشن ایررز رایز کېږي چې کنډیشن غلط. x is equal to 10 یعنې که x قیمت لاس وي دلته موږ تاسې ازرټ کاروو. x که غټ شو له صفر څخه نو زموږ تاسې دغه x یو پازیټیو نمبر دی، که دا پروګرام زه رن کړم x is a positive number ځکه دلته x غټ دی له صفر څخه. که چیرې زه x minus 10 کوم نو دا یو ایرر کوي، ازرشن ایررز رامنځته شو او ازرشن ایرر x a positive number. که وګورو دغه میسج چې موږ ورکړی دی نو دلته دا میسج راته پرنټ کوي چې x یو پازیټیو نمبر نه دی. یعنې که چیرې دا زموږ تاسې سټیټمنټ یا پروپوزیشن یا خپله کنډیشن په ازرټ کې فالس و نو دی موږ تاسې ته ایرر راکوي یا ازرشن اکسپشن رایز کېږي. بل ډول اکسپشن چې موږ attributes error لرو. an attributes error is raised when an attribute reference or assignment fails, such as when non-existent attribute is referenced. attributes error هغه error ته وایي چې کله موږ تاسې غواړو یو attribute ته لاسرسی پیدا کړو خو هغه attribute اصلا کې وجود ونه لري یا هغه ته assignment فیل شوی وي. که چیرې موږ تاسې وګورو دا کلاس هیڅ اټریبیوټس نه لري خو موږ بیا هم کوشش کوو چې د کلاس اټریبیوټس ته لاسرسی ولرو. دا اټریبیوټس په نامه زه یو کلاس لرم او هغه کلاس کې ما د پاس کیورډ کار کړی دی چې ماته ایررز راکړي، ځکه د پاس کیورډ دا کار کوي چې یو خالي لوپس، یو خالي اف سټیټمنټ، یو خالي کلاس، یو خالي فنکشن کې موږ تاسې کولی شو چې دغه فنکشن هیڅ کار موږ ته ونه کړي، د پاس کیورډ څخه استفاده کوو. کله چې زه غواړم د دغه کلاس څخه ابجیکټ جوړ کړم نو ما د ابجیکټ معنا د دې کلاس او د کلاس اټریبیوټس ته لاسرسی ولرم نو دا ماته یو ایرر رایز کوي چې دلته اټریبیوټ اصلا وجود ونه لري او موږ غواړو چې دغه ته اساینمنټ وکړو د اټریبیوټ ته یا دغه اټریبیوټ والیو اکسس کړو نو دلته یو دغه اټریبیوټ وجود نه لري نو دلته اټریبیوټ ایرر راځي، یعنې موږ دغه اټریبیوټ ریفرنس ته چې کله کو اټریبیوټ ایرر رامنځته کېږي. attributes object is no attributes یعنې دلته دا اټریبیوټ آبجیکټ آبجیکټ موږ سره وجود نه لرو، دغه ریفرنس ته کار کوو خو دا ریفرنس وجود نه لري ځکه دلته د پاس کیورډ استفاده شوی دی. بل ډول چې دی هغه اکسپشن چې په پایتان کې بلټ ان اکسپشن دی هغه هم د EOF errors دی. An EOF error is raised when built-in function like info heads and end of file condition EOF without reading any data. The fields method like readline returns an empty string when they hit EOP. کله چې موږ تاسې EOP یعنې کله چې موږ تاسې یو ډیټا وایو یا ریډ کول د انپوټ څخه یا د یو فایل څخه کله چې دغه پای ته ورسېږي یعنې یو ځل ران شي بیا هم موږ غواړو چې د دې څه ډاټا ریډ کړو خو هلته فایل موجود نه وي یا ډیټا وجود ونه لري نو دلته موږ تاسو لپاره EOP ایرر رامنځته کېږي. که چیرې موږ راسو دې پروګرام ته وګورو وایل ټرو کله چې دغه شرط ټرو وي یعنې وایي ډیټا انپوټ انټر نیم کله چې موږ تاسې نیم انټر کوو دلته پرنټ هلو ډیټا هغه دغه کېږي خو دا وایل ټرو دی. دویم ځل لپاره چې موږ غواړو دا پرنټ کړو نو دلته زموږ تاسې نسو کولی چې دغه انپوټ ریډ کړي نو د دې لپاره دلته EOF ایرر رامنځته کېږي. کله چې زه غواړم نیم دلته انټر کړم او انټر ووایم هلو بیا نیم بیا چې انټر کړم دلته EOP ایرر رامنځته کېږي یعنې دلته هلو دانش دغه یعنې پروګرام روان دی چې دا خپل یو ایررز دی یعنې پروګرام اوس تاسې سټاپ کېده نه لري چې دا خپله د EOP ایررز دی په پایتان کې یعنې زموږ پروګرام بار
ډیټا ریډ کوي بار بار ډیټا ریډ کوي تر څو چې موږ د ډیټا کوډ ریډ کوي میتھډ تر هغو داسې چې امپټي نه وي د نه ریډ کوي یعنې موږ تاسې کولی شو چې همیشه دا پروګرام ډاټا اډ کړو دی بیا دغه ډاټا ریډ کوي یعنې دا پروګرام ایگزیکیوشن ته پای روان دی او دی نه دی ریډ نو دا وه بلټ ان ایکسپشنز په پایتان کې